سلامونه کتونکو په دې ویډیو کې در سره شریکوم چې د اسماعیل شاهد خزا خورشید جهان څنګه قتل شو او چا قتل کړه. ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. دلته درته ټول معلومات درکوم. دوستانو، خورشید جهان چې د پښتو فلمونو پخوانی زړه اداکاره وه، هغې د خپلې اداکارۍ آغاز د پښتو فلمونو نه کړی و او بیا په ډیرو فلمونو کې د مختلفو اداکارانو سره کار وکړو چې په هغې کې بدر منیر، اسف خان، نعمت سرخدي او جهانگیر خان هم و. دوستانو، هغې چې کله هم د اسماعیل شاهد سره په فلم لاین کې کار وکړو نو د دواړو د مینې محبت سفر د هغه ځای نه شروع کړو او دواړو بیا په سیریز ډرامو کې یو ځای دومره ډیر کار وکړو چې خلکو ته هغه وخت کې هم اندازه وشوله چې دا ښځه او خاوند دي. هغوی چې کله واده وکړو د هغوی ژوند ډیر ښه روان و. دوستانو، یاد دې وي چې اسماعیل شاهد د دې نه مخکې هم بل واده کړی و چې د هغې نه یې زلمي زامن او د هغې نه پس یې اداکارې خورشید جهان سره واده وکړو. هغې سره هم ژوند ډیر ښه روان و، ډیر ښایسته ژوند یې تېرېدلو. څه موده وړاندې د اسماعیل شاهد ښځه په حق ورسېدله. د هغې نه پس په ډیر میډیا چینلو باندې دغه خبر چلیدو چې اسماعیل شاهد خپله ښځه خورشید جهان قتل کړله او دغه خبر ډیر زیات په تیزۍ سره وایرل شروع. دوستانو، د دغه خبر باره کې موږ تاسو ته پوره ډیټیل درکو چې خورشید جهان ولې قتل شوله یا ولې هغه مړه شوله. دوستانو، خورشید جهان چې اوس هم د اسماعیل شاهد سره زندگی تیروي، د اسماعیل شاهد اولنۍ ښځه چې د هغه لومبنی همسفر و، هغه په خپل مرګ یعنی الله تعالی به د هغې عمر همدغه ځای پورې لیکلی و. څه موده وړاندې هغه په حق ورسېدله او هغه پېښور کې په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلی شوه. د هغې نه پس ډیرو خلکو بیا دغه افوا ګډه کړله چې هغه دویمه ښځه یعنی خورشید جهان قتل کړې ده. نو دغه خبر کې هیڅ حقیقت نه و. خورشید جهان اوس هم ژوندی ده او اسماعیل شاهد سره خپله زندگی تیروي. یاد وي چې هغه ډرامې او فلمونه پریښي دي. اسماعیل شاهد هم د ډیر وخت نه کیږي چې ډرامې او فلمونو کې نه راځي. د عمرې نه پس د هغه څه داسې کلیپونه نه دي راغلي. دوستانو، دغه ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نورو داسې ویډیوګانو او معلوماتو دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.